چې دا نظام چې نن پر سر د اقتدار دی او په دې مملکت کې قایم شوی دی دا اسلامي شرعي نظام د دې نظام د راتګ لپاره څونه وینې توی شوي دي د دې اسلامي نظام د قیام لپاره څونه ښځې کونډیانې شوي دي څونه میندې بورې شوي دي څونه کوچنیان یتیمان شوي دي څونه مجاهدین په سترګو معیوب شوي دي څونه مجاهدینو دواړې پښې دواړه لاسونه د لاسه ورکړي دي څونه مجاهدینو زندانونه په کلو کلو زندانونه تیر کړي دي که هر چا د اختلاف کوشش کاوه او یا یې په زړه کې اختلاف ته ځای ورکاوه د ژبې او سمت او ولایت په نامه د قوم په نامه د انډیوالیزم په نامه الله تعالی به حساب ورسره کوي دغه ټول شهیدان به په ورځ د محشر حساب ورسره کوي ټول یتیمان او کونډې به دی تر ګریوان رانیسي ولاړ ولاکه سي دا بوی د اختلاف چې دی دا باید د دې صفه څخه د دې ملت څخه نور ختم شي او ویستل شي دلته حزبونه وه دلته جنبشونه وه دلته جمعیتونه وه دلته ګوندونه وه چا به ځان د ازبکانو سپه سالار او مشر بلی چا به ځان د تاجکانو سپه سالار او مشر بلی چا به ځان د پښتنو سپه سالار او مشر بلی چا به ځان د عربو او ترکمنو قومندان بلی ټول قومونه یې سره ویشلي وو په مختلفو اهدافو باندې مختلفې د دروغ وعدې به یې ورکولې ولس هم بس په پټو سترګو په پسې و و دغه ته یې نه کتل چې د دغه سړي اعمال څه شي دي د دې سړي کردار څه شي دی د دې سړي تاریخ څه شي دی د کړي څه دي کم خدمت یې و دین ته کړی دی کم خدمت یې و اسلام ته کړی دی کم خدمت یې و وطن ته کړی دی کم یې و قوم ته کړی دی نن به موږ تاسو تر دغه یوه بیرغ لاندې د امیر المؤمنین حفظه الله په یوه قومنده کې د یوه دفاع وزارت تر چتر لاندې فوج د یوه داخله وزارت تر چتر لاندې پولیس د استخباراتو تر ریاست لاندې د استخباراتو مجاهدین د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسې لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې دپاره او د دې هېواد د ساتنې دپاره به پرک کوشش کوو عزم به مو دا نه وي چې زما و قوم ته فلان حق نه دی ورکول سوی زه خو دا وایم چې ازبک باید د پښتنو دفاع وکړي پښتون باید د ازبک دفاع وکړي تاجک باید د عرب دفاع وکړي ترکمن باید د تاجک دفاع وکړي دا شی باید ختم شي که چیرې دا شی په ولس کې موجود و بیا خصوصا په دې پاک سب کې په دې مجاهدینو کې موجود و یا پیدا سو بیا مو دا سب د منځه څخه ځي بیا به مو په دې دنیا کې هم خلک تر ګریوانو نیسي او په سترګو کې به مو ګوتې راچخي او په ورځ د محشر به الله تعالی او زموږ ستړي مشران او شهیدان او د هغوی یتیمان او کونډې به پوښتنه راڅخه کوي په دې شي باید ټول پوه یو